بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ددي مبارك مياشتي بدي علمي أو إيماني مجالسو كي دا زمانغ نهم نمبر مجلس ته او نهم ناست ده د الله په توفیق سره او نن د سوزر د لاسه د ماسپخینې درس د تفسیر هغه نشست ونشو د سوزر د لاسه و انشاءالله سبا به هم دا قضینه شروع کیږي په کوم ځای باندې چې پرون موږ ختم کړی و بیا د مازدیګر چې کوم مجالس دي په هغې کې دا زموږ نهم نمبر مجلس او ناسته ده پرون موږ موضوع شروع کړې وه د توبې په باره کې التوبة طريق إلى الجنة موږ دا خبره کوله چې توبه لاره ده د جنت طرف ته توبه لاره ده د جنت طرف ته ابتدایي خبرې شوې وې توبې ته ولې ضرورت دی دا بیان شوی یا دا خبره بیان شوې توبه ولې د هغې وجه موږ ذکر کړې وه چې ګناهونه ډېر شوي دي ژوندونه تنګ شوي دي د الله نه خلک لرې شوي دي بیا دا خبره ذکر شوې وه چې د توبې تذکره په قرآن او په حدیث کې بعض ایتونه د قرآن بیان شوي سره د وضاحته او بعض حدیثونه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیان شوي سره د وضاحته درېیمه دا مسله بیان شوې وه چې توبه څه ته وایي دا خبره هم پرون بیان شوې وه نن به انشاءالله یو څو مسلې نورې بیانوو یو دا مسله چې توبه ویستل کله پکار دي دغه شان د توبې د قبلېدو دپاره څه شرطونه شتي او که نه که نه هره توبه الله قبلوي او بعض داسې نور اهم نقاط هغه به بیانېږي انشاءالله په دې ننني بیان کې باذن الله اول خو دا خبره یاده ساتئ چې توبه ویسته واجب دي او بیا واجب دي علی الفور على الفور معنی دا ده چې فی الفور به وباسي یعنی توبه ویستل لازم دي په دغه وخت کې چې څنګه ستا ذهن ته رالو چې توبه وباسم به ډایرکټ به توبه وباسي دا نشته چې یاره زه سبا به توبه وباسم زه صحیح شو یا بل سبا یا په دې روان هفته کې به توبه وباسم نو تاخیر د توبې ویستلو د جایز نه دی توبه ویستل لیټ کول او وروسته کول دا نه دي روا د هغې یو څو وجې دي که څوک داسې سوال وکړي چې ولې توبه وروستو کول او لیټ کول جایز نه دي نو ورته وایه د هغې یو څو وجې دي اولنی وجه دا دی چې بنده ته دا پته نشتی چې د ده سره را روان وخت کې څه کېدو والی
اولنی وجه دا ده چې بنده ته دا پته نشتي چې را روان وخت کې څه کېدو والی، نو څنګه دی دا توبه لیټ کوي سبا بل سبا ته؟ سبا به توبه وباسم، بل سبا به توبه وباسم، سبا به منځونه شروع کوم، بل ورځ به منځونه شروع کوم، سبا به درس لزم، بیا به سبا چې دی دا ګناه پرېږدم، سبا به چې دی د پلاني حق ادا کړم، سبا به دا چلو کوم، سبا به دغه چلو کوم، نو سبا به ته یې. سوال دا دی که نه؟ هم ما تاسو ته مختصر قصه بیان کړې وي، یو بیان کې د یو څو سیکنډو قصه دا وي، یو سړي وي چې سبا به توبه وباسم او سبا مړو، سبا به توبه وباسم سبا به مړو. دا لنډه قصه ده او د عبرتونو نه ډکه قصه ده. یو سړي وي سبا به توبه وباسم، سبا را غریب نه. یو سړی وي زه به سبا لمونځ وکړم او سبا له نه، وی سبا له به زه ګیره پرېږدم سبا مړو، سبا به د خلکو د حقونه ادا کړم سبا مړو، سبا به د قرضونه ادا کړم سبا مړو، سبا نه به درس هم شروع کړم، دین به یې زده کوم سبا مړو، سبا به صدقې شروع کړم، خلکو له به د الله په لار کې مال ورکړم سبا له مړو، سبا به د مور پلار د سبا نه به د مور پلار سره احسان شروع کړم سبا له مړو، او سبا به دا وکړم، سبا به دا وکړم، سبا له مړو. نو زما او تا سره څه ګارنټي ده چې سبا به مونږ یو؟ چا تا ته دا ویلي چې ته به سبا یې؟ تا ته چا دا خبره کړې ده؟ نو د سبا هېڅ پته نه لګي. دا خو لا پرېږده سبا، سبا خو لا بیا هم نږدې دی. بعض پکې دا وایي چې زه به هلکه ګیره پرېږده، وایي چې کله واده وکړم، بعض وایي چې کله مې بچی وشي، زوی وشي بیا به ګیره پرېږدم، بعض وایي چې سپین ګیري شو، بوډاګان شو، منځه ته راځی نو وایي کله اوس وایي ورځې د ځوانۍ دي، او دغه شان نور ډېر ګناهونه یادوي، وایي دا به پرېږدو خو په بوډاوالي کې به پرېږدو. نو آیا وایي ته به بوډاوالي ته ورسې؟ ته به بوډاوالي ته ورسې؟ ښه، که تا باندې داسې بیماري راشي چې تا د دې هر څه نه وباسي، نو بیا به څه کوې؟ لکه یو سړی دی دا وایي چې سبا به زه د سبا نه به منځونه شروع کړم، سبا له په ده داسې بیماري راغله چې دی د کټ نه ډکېدی نه شي، د سبا نه به زه ذکر او اذکار شروع کړم، د سبا نه به پلانی عبادت او بیماري پرې راغلی نه شي، د سبا نه به یعنې دین یې زده کوم، او سبا له به داسې بیماري راغلی چې د ډکېدو نه دی، د سبا نه به خلکو ته دین ښیم او خلکو ته به نصیحت کوم، د خلکو خیرخواهي به کوم، سبا له به داسې بیماري راځي چې هر څه نه کوم، څه پته لګي؟ ښه، سبا به دا عبادت کوم، سبا له به داسې غریبي راغله چې ټیم ورسره نشته، داسې هم کېدی شي، سبا له به پلانی عبادت وکړم، پلانی به وکړم، پلانی به وکړم، او سبا له به داسې غریبي راغله چې د هغه هر څه نه ووتو، فارغه وخت دې سره نه وي سبا له. ځکه حدیث دی که نه، مشهور حدیث دی، څو پیرې بیان شوي، تاسو اورېدلی، اغتنم خمسا قبل خمس، پنځه خبرې د پنځو نه مخکې غنیمت وګڼه. روغ بدن د بیمارۍ نه مخکې، ځواني د بوډاوالي نه مخکې، فارغه وخت د مصروفه کېدو نه مخکې، مالداري د غریبۍ نه مخکې، او لنډه دا چې ژوند د مرګ نه مخکې. دا ژوند ټول غنیمت وګڼه د مرګ نه مخکې. ډېر خلک قبرونو کې پراته او ارمانونه کوي چې موږ توبې ویستلی وی، موږ الله ته واپس شوی وی، موږ د ګناهونو پرېښودی او هغو ته اوس موقع نشتي او هغوی سره ټیم نشتي، یا هغوی ته څه طریقه نه میلاویږي چې هغې توبه وباسي واپس شي، او دا د الله فیصله ده چې یو پیر د دنیا نه لاړې نو بیا دنیا ته واپس کېده نشتي. نو اولنۍ وجه دا ده، توبه لیټ کول وروسته کول نه دي روا. وجه اولنۍ دا ده چې بنده ته پته نشتي چې سبا له ده سره څه کېږي. دویمه وجه دا ده،
توبه ورستو کول او توبه لیټ کول د دې سره زړه سختیږي او انسان د الله نه لرې کیږي او ایمان یې کمزوری کیږي د توبې د ورستو کولو سره څه کیږي زړه سختیږي بس ایمان کمزوری کیږي او د بنده د الله نه لرې کیږي لکه اوس یو سړی په ګناهونو کې اخته دی زه وروسته به توبه وباسم دا ګناه خو داسې نه دی چې هغه څنګه اثر یې چې د ده په دې زړه باندې په اول ټیم کې کړی و همدقې شان به یې د همیشه دپاره داسې به څومره چې وخت تېرېږي د اثر زیاتېږي څومره چې د ګناه سره وخت تېرېږي دومره په دې زړه باندې اثر زیاتېږي او څومره چې اثر زیاتېږي دومره غفلت ډېرېږي د زړه سختېږي د زړه د الله نه لرې کېږي د دې بنده ایمان کمزوری کېږي او په دې کې یو واضح حدیث ته امام ترمذي راوړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ان العبد اذا اخطأ خطيئه نكتت في قلبه نكتة سوداء یو بنده چې کله ګناه وکړي او د الله نافرماني وکړي نو د ده په زړه کې یو تور ټکی ولګي توره نقطه پکې ولګي توره نښه پکې ولګي فاذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه که چېرته دا سړی ګوره موږ دا خبره همدقې پورې کوو که چېرته دی سړي ګناه وکړه په زړه کې څه چلو شو تور ټکی ولګېد چې څنګه ده دا ګناه پرېښوده توبه یې وویسته د الله نه یې بخانه وغوښته سقیل قلبه دا زړه به یې داسې پاک شي لکه څنګه چې شیشه پاکوي شیشې ته چې ګورې څنګه صفا سوترې پړقېږي دغه شان د ده زړه به پړقېږي وان عاده ګوره که دې ګناه نه د توبه ونه ایستی د اولنۍ نه او بیا یې ګناه وکړه زید فیها دا توروالی به زیاتېږي دا به زیاتېږي دا به چې څو پېرې دی دا ګناه کوي دا توروالی زیاتېږي حتی تعلو قلبه تر دې چې دا توروالی د ده په دې زړه باندې زورور شي دا زړه ول ټول راګیر کړي وهو الران الذي ذکر الله او دا هغه زنګ دی چې الله ذکر کړی دی په قرآن کې کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا یکسبون الله وی د دوی زړونه زنګ شوي دي د هغه کارونو د لاسه چې دوی کړي دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه زنګ دا دی زړه زنګ شي ختم شي که یو سړی وي چې زه توبه به بل سبا وباسم او بل سبا به وباسم او هفته بعد به وباسم نو هغه ګناهونه خو ډېرېږي که نه نو څومره چې ګناهونه ډېرېږي هغه توروالی ډېرېږي توروالی ډېرېږي دومره ډېر شي چې زړه به یې زنګ شي چې زنګ شي نو دا زړه به د الله نه غافلی شي د دې زړه بیا الله ته راواپس کېده ډېر ګران یې الا ده چې الله توفیق ورکړي او جدا خبره خو د دې زړه الله ته راګرځېده داسې په اسانه نه کېږي الله ته د ده راګرځېده داسې په اسانه نه شي کېدی وجه دا ده چې زنګ شوی دی تور شوی دی ګناهونو ریجولی دی ګناهونو ختم کړی دی نو دا دویمه وجه ده توبه ویستل دې کې سبا بل سبا کول نه دي پکار دا لیټ کول نه دي پکار ولې ځکه چې د دې سره زړه سختېږي ایمان کمزوری کېږي او بنده د الله نه لرې کېږي درېیمه وجه دا ده چې توبه کله یو انسان وروسته کوي او دا وایي چې سبا بل سبا به توبه وباسم نو د دې د لاسه دی د ګناهونو سره عادت کېږي د ګناهونو سره محبت پیدا کېږي د ګناهونو سره تعلق پیدا کېږي او کله چې دا نفس په ګناهونو باندې عادت شي نو ګناه پرېښودو ته بیا څه وي بیا ورته ګراني دا خو واضح خبره څوک چې اصرار په ګناهونو باندې کوي د هغې وجه دی چې دی د دې ګناه سره عادت شوی پرېښودو ته ګراني لکه یو سړی دی هغه د نشو تماشو سره عادت شوی دی پرېږدي دا نشې تماشې داسې په اسانه نشي پرېښودی ولې
عادت دی زړه ورسره محبت کوي وجه سره دی ولې عادت شوی دی ځکه چې ده علی الفور توبه نه ده ویستې که ده چېرته اول پیر دا ګناه کړې وه او ده توبه ویستې وي نن به دې د ګناه سره نوی عادت خو دی چې د ګناهونو سره عادت شوی دی نو د هغې وجه دا ده وجه دا ده چې دی توبې په ټیم نه ده ویستې وخې پکې اړولی دی او دا ګناهونه یې کول اوس دا ګناهونه واپس کېده ګران دي یو سړی دی هغه په سندرو اورېدو باندې عادت شوی دی دا پرېښوده داسې اسان کار خو نه دی یو سړی دی په فحش فلمونو باندې عادت شوی دی د زنانو په تصویرانو باندې عادت شوی دی پردو زنانو سره په رابطو باندې عادت شوی دی دې پرېښوده داسې اسان خو نه وي موږ ته څو خلک ټلیفونونه کوي څومره اکثر ځوانان مانه دا تپوس کوي چې موږ په دې فحاشۍ کې په دې بیمارۍ کې اخته یو د دې نه خلاصي لار څه ده د دې اسانه خو نه ده چې بس ټکه وپرېږده په دې وخت تېر شوی دی په دې سره زړه تړلی شوی دی لکه څنګه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه حدیث کې وایي په دې باندې خو مثالونه ډېر زیات دي خو دا یو اووه کسان به د عرش په سوري کې یو ورجل قلبه معلق بالمساجد هغه سړی چې زړه یې په جوماتونو پورې تړلی شوی نو چې یو سړي زړه په جومات پورې وتړلی شي او په مخه جومات ته ځي راځي او کله منزل او کله درس له او کله ذکر او اذکارو له او کله هسې پکې ناست او کله اعتکاف له او کله سله او کله سله نو د دې سړي زړه اوس په جومات پورې وتړلی شو جومات بندول په ده باندې داسې دي لکه ته چې دی مړ کې دغه شان دې ګناهونو سره دا زړه وتړلی شي عادت شي ورسره د دې به پرېښوده ګرانې کوم سړی چې پردو زنانو ته په کتو باندې عادت شوی دی بازارونو کې ګرځي را ګرځي کله نه کله به ستاسو په نظر هم تېر شوی داسې ښه مشر سړی به په دې بازار کې به کته ځي بر به ځي هېڅ به نه لري خو بس راغلی دخلي چې دې جنکو ته ګوري راګوري دا یو بیماري ده والعیاذ بالله بعض مشران به ویني دا خو لا پرېږده خو یعنی هلک جنۍ ته مایله کېږي او جنۍ هلک ته مایله کېږي معنی ده چې د فطرت کې دا خبره پرته ده چې نر دا غواړي چې زنانه ده ته رانږدې شي یا دی نږدې شي دا خو فطرتي خبره او زنانه دا غواړي چې نر دې ته رانږدې شي یا دا ورته نږدې شي بعض به پکې داسې ویني ښه مشران چې هغه والعیاذ بالله د لیواتت په دې کارونو کې اخته شوي او د خپلو بچو نه به لرې د ښځې نه به لرې هغه هر څه به پرېښودي بس دقه پسې به ګرځي یو ځي کې او بل ځي کې او دا ښایسته هلکان او هغه هلکان چې ګیره او برې تلانې راغلي او دغه په دې قصو پسې به ګرځي وجه دا ده د دې نه دې راړول دومره ګران دي که نه دومره ګران چې زه تاسو ته څه ووایم بله دا چې الله یې اسانه کړي نو حقه به کېږي ځکه چې دی د دې ګناه سره عادت شوی دی کوم سړی چې والعیاذ بالله دا بس حقایق ضروري دي خصوصا د ټولو دپاره دی خو دا پردو ملکونو کې چې کوم اوسېږي دا مسافر بعض خبرې هغه بیانول ضروري دي کله نه کله داسې کېږي بعض خلک په ګناهونو کې اخته شي په فحاشۍ کې اخته شي 10 کاله 15 کاله 20 کاله پکې پورې د کور نه بهر پراته وي او خپلې ښځې ته زړه نه کېږي خپل کور ته نه ځي د هر څه ته پاتې شي صرف د دې دلاسې چې دغه ګناه سره د ده زړه هغه عادت شوی لګېدلی دی ورسره د دې ګناه سره دومره محبت پیدا شوی دی چې خپل مور پلار یې پسې پرېښودي دي خپله ښځه یې پسې پرېښودي ده خپل بچي پسې پرېښودي نو دا ګوره معمولي خبره مه ګڼئ چې یو سړی وایي چې زه به سبا توبه وباسم بل څه وباسم ته دا وړه خبره غټه خبره دا خو چې ته څومره توبه لیټ کړې دومره ته د ګناه سره عادت کېږي او اصرار په ګناهونو باندې راځي اصرار څه ته وایي په ګناهونو باندې یعنې همیشه یې کول
او الله د نیکانو خلکو د صفت ذکر کړی دی چې دوی ډایرکټ توبه وباسي چې ګناه دې وشي ډایرکټ توبه وباسي او بل دوی اصرار نه کوي په دې ګناه باندې پرون ما د آیت ذکر کړی والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ولم يصروا على ما فعلوا الله وی دا نیکان خلک که چېرته ګناه ترې وشي ګناه خو د هر چا نه کېږي که چېرته ګناه د دوی نه وشي الله ورته رایاد شي ګناه پرېږدي بیا ډایرکټ توبه وباسي الله ته واپس شي ولم یصروا علی ما فعلوا درېیم کار دا چې په دې ګناه باندې اصرار نه کوي ځکه خو دې زر خلاص شو که نه کله چې په ګناه باندې اصرار کوې نو د هغې نه خلاصېده بیا ګرانېږي حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي امام بخاری دا روایت راوړی په الادب المفرد کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویل للمصرین الذین یصرون علی ما فعلوا وهم یعلمون تبعید د هغه خلکو دپاره چې په ګناهونو باندې همیشوالی کوي تبعید د هغه خلکو دپاره چې په ګناهونو باندې همیشوالی کوي او دوی ته پته ده چې دا کار د دوی ناروا دی او د دوی د الله نه لرې کېږي نو زه دا وایم یا مصرا علی الذنوب په ګناهونو باندې همیشه پاتې کېدونکیه د ګناه کوونکیه د ګناهونو سره عادت انسانه هغه انسانه چې د ګناه سره دې زړه لګېدلی ته توبه نه وباسي د توبې وخت نه دی راغلی چې توبه وباسي او الله ته واپس شي نو د سبا بل سبا او دا قصه پرېږدئ د دې سره انسان د ګناهونو سره عادت کېږي د ګناهونو سره محبت پیدا کېږي او کله دې شي وشي والعیاذ بالله چې همدغې ګناهونو کې مړ شي اخره خاتمه په دې وشي ډېر خلک بعضو علماو په خپلو کتابونو کې واقعي بیان کړي دي د هغه خلکو چې د هغوی اخره خاتمه په ګناهونو باندې شوې نو د الله په نافرمانۍ نو ډېر پکې داسې دي چې په آخري وخت کې ګناه رایادوي په آخري وخت کې سګرټ غواړي په آخري وخت کې سندرې وایي په آخري وخت کې نور کم غلط کارونه چې دي یا ګناهونه دي د هغې تذکره کوي د هغې ارمان کوي قانون دا دی دا یاد که په څه باندې چې ځوان شوې په هغې به بوډا کېږي او په څه چې بوډا شوې په هغې به د قیامت پر ورځ راپاڅې یا داسې ووایه چې په څه ځوان شوې په هغې به بوډا کېږي په څه چې بوډا شوې په هغې به مړ کېږي او په څه چې مړ شوې په هغې به د قیامت پر ورځ راپاڅې دا قانون یاد که او اعتبار آخر خاتمې لري اعتبار ابتدایي وخت لري که آخر خاتمې لري څه معنی آخر خاتمې بارک الله فیک دقه جواب دی په کومو حالاتو کې چې د دنیا نه لاړ دغه حالاتو له اعتبار دی په دقه باندې قیامت پر ورځ راپاڅي دا پکې نشي چې په اوله کې دی څنګه و ځکه دا ټولو ته نصیحت دی چېرته به دا نه وي چې زه فی الحال ښیم او په دې به دوکه کېږي نه ځکه چې اعتبار دی له نه اعتبار آخري خاتمې له دی او ستا د آخري خاتمې هېڅ پته نه لګي بس دا خپل صفت شو یاره الحمدلله یو بس د ډېرو نه ښه یو او ښه دیندار یم او ښه تقوادار یم او ښه مؤمن یم نه صفتونه به خپل نه کړي ولا تزکو انفسکم همیشه به ځان ته د تقصیر او د کمي نسبت کوي چې زه ګناهګار زه کمزوری نو محنت به کوې کوشش به کوې او بل دا مه وایه چې زه اوس په دې ټیم کې په دې حال یم چې په دې ما له مرګ راځي دا ډېره خوشحالۍ خبره ده د مرګ هېڅ پته نه لګي او د مرګ په وخت کې به ته څنګه یې د دې هم څه پته نه لګي نو دا ټولې د یېرې خبرې دي ډېر خلک داسې د دنیا نه تللي دي ډېر خلک چې هغوی ټول عمر ګناهونه کړي دي او د مرګ ته نږدې توبه ویستې ده او په هغې مړه شوي دي
داسې ډېر خلک شته او داسې خلک هم د دنیا نه تللي دي چې دینداري کوله څه چل به پکې و لکه زړه کې څه چلي ځکه داسې سړي سره کېږي دینداري به یې کوله او ځان به یې دیندار هم ښکاره کوه او ځان به یې دینداره ګڼوم خو مرګ ته نږدې ته الله هغه دینداري او هغه هر څه یې ترې واخېستو دنیا نه بېدینه لاړ داسې به کوم شته ګوره تاسو ته دا پته شته تاریخ کې داسې خلک هم تېر شوي دي چې علم یې کړی دی یعنې عام سړی نه دی مسلمان او علم یې کړی دی او بیا عام عالم نه دی کتابونه یې هم لیکلي دي ښه علمي کتابونه لیکلي او بیا د دې مرګ نه لږ وخت مخکې یو څو کاله مخکې به مرتد شوی نو اوس یو عام سړی راپاسي غریب الف ته لوړ وی او په څه پوهېږي نه په قرآن پوهېږي جی جی منګه بس منګه زمنګه ایمان ہے د غرونو په شان ایمان دی او چې بیا ناظره قرآن وایي او چې بیا د قرآن صحیح سوی ته یاد شي او بیا چې درس کې کښېني او بیا چې د علماو سره د ده ایمان به ګډوډ شي که دې ورته ووایي چې د خپل ایمان حفاظت وکړه قارېږي هم ولې زه تا داسې کافر ښکارم چې د ایمان حفاظت وکړه زه به ولې ګډوډ شم دا ما ته اوس ته ووایي چې دا عالمو کتابونه یې هم لیکلي دي ښه علمي کتابونه یې لیکلي دي او بیا مرتد شوی دی امام ابن القیم چې هغه قصه بیان کړې ده چې مؤذنو اذان یې کو په جومات له پاسه ولاړو په یو زنانه باندې نظر پرېوتو پوښا خو به ځانونه په جومات له پاسه کو سر یې چورلو حی علی الصلاح حی الفلاح کې زنانه یې ولید هغه یې خوښه شو په یو نظر سره یو نظر جاښه جوړی ګوره دا نظر نه د شیطان په غشو کې لوی غشی دی په یو نظر سره جنې خوښه شو چې څنګه اذان ختم کو اقامت او مونځ دې ته هم پاتې نه شو ډایرکټ لاړ وایي زه دا جنې غواړم هغه ته خو دا غواړو خو ته دې جومات کې مؤذن یې او مونږ نصرانیان یو مونږ کریسچن یو تاسو مونږ ته غیر مسلمه وایي ته څنګه دا غواړې هغوی به زه غواړم نو هغه ورته وایي چې دې دپاره شرط دا دی چې ته به دا خپل دین پرېږدې که دا جنې دې ډېرې خوښې دا غواړي دین به پرېږدې او نیټه پلانې ورځ شوه دی به پلاني ورځ راغی نکاح وتړلی شوه او دوی په هغه عقد کې ولیکل یا په هغه ټیم ووایي چې ما خپل دین پرېښو او زه ستاسو دین ته راواوړېدم هغوی ولې جنې ورکړه او دی چې څنګه د کور نه راووتو د چوکاټ نه خپه بهر کړه دغه ټیم کې د ساه ووتو مړ شو یو سړی په مؤذنۍ کې وخت تېر کړي په اخري وخت کې مرتد شو دین یې پرېښود د یو جنۍ د لاسه د یو نظر د لاسه نو چېرته به دا نه وي چې زه وس دې خبرې د نیکانو خلکو د صحابه کرامو د تابعینو ملا تیر مات کړی و هغه نیکان خلک به یېرېدو یاره وي اخر خاتمه به څنګه کېږي او د 2021 مسلمان داسې مطمئن دی نه 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 وایي جي زه د پلاني زوی او د هغه علاقې چې هلته ټول خلک اکثر دینداره دي زه به بېدینه شم زه به ګډوډ شم داسې وایه چې زه به کوشش کوم په دیندارۍ باندې د پاتې کېدو الله به زما مرسته کوي زه به دعاګانې د الله نه وغواړم زه به د الله نه امید ساتم نور خو زه ډېر کمزوری یم زه ګناهګار یم خو زه به کوشش کوم زه به محنت کوم او د الله نه مې امید دی او د الله نه به دعاګانې غواړم او د الله نه به مرسته غواړم او د هغې سره به سوچ او فکر وي چې آخر خاتمه به څنګه وي نو 3 اسباب شو کم دا پته نشته چې روان وخت کې به څه کېږي توبه لیټ کولو سره زړه سختېږي بنده د الله نه لرې کېږي ایمان کمزوری کېږي توبه وروسته کولو سره انسان د ګناهونو سره عادت کېږي او د ګناه سره محبت پیدا کېږي او چې محبت پیدا شو بیا دغه ګناه پرېښوده هغه بیا ګران شي اوس راځو د توبې شروط دا نه چې هر سړی راځي او توبه وباسي او بس د ده توبه به قبلېږي دا نه چې هر سړی به توبه وباسي توبه به قبلېږي
که ته دا غواړې چې زما توبه قبوله شي که نه نو د هغې دپاره 5 شروط دي. موږ کې هر سړی دا غواړي چې زما توبه الله قبوله کړي. که ته دا غواړې چې توبه دې قبوله شي نو 5 شرطونه یې د هغې دپاره 5 خبرې یادې که. اولنی خبره الاخلاص لله، په دې توبه کې به اخلاص شي، دا توبه به خالص د الله دپاره وي. دا توبه به دې دپاره نه وي چې خلکو ته یې ښیي، دا توبه به دې دپاره نه وي چې خلکو ته یې اورئ، دا توبه به دې دپاره نه وي چې خلکو ته پرې نږدې کېږي، بلکې دا توبه به صرف او صرف د دې دپاره وي الرجوع الى الله حقیقتا، په حقیقت کې الله ته رجوع کول. او اخلاص خو په هر عمل کې شرط دی، صرف په توبه کې نه دی، په هر عبادت کې اخلاص هغه شرط. انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى. د اعمالو دار و مدار په نیتونو باندې دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی او هر بنده ته هغه څه میلویږي چې د څه نیت یې کړی. که ستا دا توبه خالص د الله دپاره وي، د الله دپاره دې توبه ویستي، نو هم دقه به تا ته میلویږي چې ستا دا توبه د الله دپاره شوه. دا اولنی شرط اهم شرط دی. دویم شرط دا دی کومه ګناه چې دنه شوې ده چې په هغې باندې پښیمانه یې، ندامت کول په هغې باندې، الندم، چې یو سړی نادم وي، یو سړی پښیمانه وي، یو سړی غمجنه وي په هغه ګناه باندې کومه چې ترې شوې ده. یو حدیث کې داسې راځي، امام ابن ماجه راوړی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي الندم توبه، د پښیمانتیا په خپله توبه د الله ته واپس کېږي. دی چې پښیمانه دی خو واپس کېږي الله ته که نه. نو معنی دا شو چې د توبې عظیم رکن هغه د پښیمانتیا ده. ځکه کله چې ته پښیمانه شوې په دې ګناه باندې، خو پرې به یې دی که نه، واپس به شې دي. نو اعتراف او پښیمانتیا د دواړه یو ځای راځي، چېرې د ګناه زمانه شوې ده او ډېر غلط کار شوی او دا به څه کېږي او دا به څه نه کېږي. نو دا دویم شرط دی. الله د مؤمنانو صفت ذکر کړی، وآخرون اعترفوا بذنوبهم، او بعض هغه دي چې د خپلو ګناهونو اعتراف یې کړی دی. اعتراف یې کړی دی معنی دا چې ویلي دي چې او موږ ګناه کړې ده، پښیمانه دي په هغې باندې. خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، نیک اعمال هم دي بد اعمال هم دي، دی ګډوډ کړي دي. عسى الله ان يتوب عليهم، الله به د دوی توبه قبلوي. نو په ګناه باندې پښیمانتیا چې کله دا ګناه تا ته راځي او ته پښیمانه کېږي او ته جاړې او ته غمجنه کېږي او ته دې سوچ کړې چې دا ما څه کړي دي او دا ما ولې کړي دي، دا توبه قبلېږي. نو بعض به کینې خپل ګناهونه به رایادوي، دی پښیمانه دی. یاره مونږ چې وې بس الله دې عفو کوي، کله چې ځوانانو مونږ به دا کار کوو او دا اوس بس عفو به الله دې عفو کوي. ته خو به فخر سره بیانې، ته خو پښیمانه نه یې. کوم سړی چې پښیمانه یې هغه ګناه پټوي، هغه پې ځان له جاړي چې رایدېږي زړه ټک کوي چوي او دی لګیا دی ټولو خلکو ته یې بیانوي، وایي موږ چې ځواني وه دا کار به کوو، موږ چې توبه نه وو ایستلې وایي دا کار به م کوو، دا به م کوو. وایي موږ چې توبه نه وو ایستلې، اوس هم ستا توبه کمزوري ده چې ته ګناه رایادې. یعنې د الله نافرماني دې کړې ده، هغه په دومره فخر سره رایادې او الله ستا دا خبرې اوري، حیا تاله نه درځي. یو مخلوق چې تا د یو کار نه منع کړي او بیا ستا مخې ته ناستي او تا یې نافرماني کړي، ته به د هغه په مخ کې ووایې چې ما د ده نه منلې؟ نشي ویلی، ځکه چې مخامخ ناست دی. الله تعین او ستا اوري او ته ښه په فخر سره لګیې او بیا هم وایې حیا دله د الله نه درځي چې یاره موږ چې به دا کار کوو، موږ یعنې معنی دا دی چې موږ چې به کله د الله نه منله موږ دا به کول او دا به م کول. بعض داسې ووایي لکه اوس مثال کې یو کس ګناه کوي، موږ به داسې ووایو چې ګناه کوي، مثال
نشه کوي، لکه یو سړی دی نشه کوي، چرس کوي، او یو بل دی ځوان شیر چې نیمچه غونته کې توبه یې ویستې ده، نیمچه ورته ځم ځکه چې شروط پوره برابر نه دي، او دی ورته وایي موږ له یې ښه چل راځي، موږ کړي دي، بس بس توبه مو ویستې ده، موږ له وایي ښه چل راځي، وایي د پښتانه کې نه وایي ګناه باره کې، او ګناه به کي وایي موږ له هم ښه چل راځي، هو یعنې موږ له هم ښه چل د الله د نافرمانۍ راځي، خو موږ له هم یعنې د ګناه د کولو ښه چل راځي، موږ له هم یعنې د الله د دښمنۍ ښه چل راځي، دا د کولو خبرې دي. سړی خپله ګناه پټوي، یو سړی جاړي په هغې باندې عمر له پښیمانې د مرګه پورې دې مؤمن ته چې دا ګناه رایدېږي که نه، چېرته ګناه به یې داسې کړي چې هغه به لس کاله پرې تېر شي، شل، خو چې د ده مخې ته راځي د ده زړه پرې خفه کېږي، یاره ما ولې د الله نه ده منلې. لکه ولله المثل الاعلى، د الله خو اوچت مثال دی. یو سړی دی د مور پلار سره بد اخلاقه دی، نه یې ده منلې، هغه مور پلار ته یې مړه شي، عمر له دی چې کله دا خبره رایدي که سړیتوب پکې د هغه خبره کوو، یعنې بعض داسې چې هغوی هېڅ پروا نه وي، ورځ تر ورځې کیلو غټېږي، چې سړیتوب پکې مؤمني، او دته دا خبره رایدېږي چې یو وخت کې ما د مور نه و منلې، ما د پلار نه و منلې، دا خبره دننه دننه دی ختموي، دننه یې ختموي چې ولې ما نه و منلې. نو چې یو سړی د الله ونه مني، دا اوس مخلوق دی، مور پلار خو مخلوق دی، صحیح دی، حق لوی دی، خو بیا هم مخلوق دی. چې یو سړی د الله نه یې منلي او بیا وخت په وخت هغه رایادوي، موږ نه و منلې، او موږ به پخوا دا چې دا کار داسې کوو، دا کار هم داسې کوو. ځکه حدیث کې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي زما ټول امت به بخلی کېږي مګر هغه چې ګناه وکړي الله پرې پرده واچوي او دې خلکو ته راښکاره کوي، بیانوي، دا خلک الله نه بخي. حدیث کې راځي وایي د شپې ګناه وکړي الله پرې پرده واچوي، الله رحمت وګوره، الله پرې پرده واچوي، وایي سهار چې دی راپاڅي په خپله هغه پرده د ځان نه اوچته کړي او خلکو ته بیانوي ما دا کار کړی، ما دغه کار کړی. نو دویمه توبه الندم، یعنې چې ته په دې ګناه باندې څه یې پښیمانه به یې، غمجنه به یې. دریم دا چې د ګناه به پرېږدې، دریم شرط دا دی د ګناه به پرېږدې، الاقلاع عن المعصیه، په هغه ټیم به یې پرېږدې. که چېرته د ګناه داسې چې حرام کار کوې نو دا حرام کار به پرېږدي په هغه ټیم، او که چېرته داسې ګناه چې یو واجب کار دې پرېښودی دی نو هغه به په هغه ټیم شروع کوې. پرون ما د توبې په تعریف کې دا خبره ذکر کړې وه چې صرف دا نه دی چې ته یو ناروا کار پرېږدي، بلکې یو کار چې په تا لازم دی او ته یې نه کوې دا هم ګناه ده، د دې نه توبه ویسته. نو دا توبه نه صحیح کېږي چې زه به توبه وباسم او په دې ګناه به څه یم، په دې ګناه به اخته یم. نه، لکه اوس یو سړی دا وایي یاره بس د سود نه مې وایي توبه ده، یا الله توبه مې د سود به نن بعد بس توبه ده او توبه ده یا الله، او سود معاملات شتي لګیا دی پکې، دا توبه نه قبلېږي. زه وایي د غیبت نه توبه وباسم، او چې کوم ځای کې کښېني غیبتونه کوي، دی دروغجن دی به خپله توبه کوي. زه توبه وباسم د سندرو اورېدو نه او بیا م اوري، دی دروغجن دی پرې توبه ویستو کې. زه د ګیرې وړې کولو نه او د ګیرې خریلې نه توبه ګیرې خریلو نه توبه وباسم او بیا پکې هم لګیا دی دروغجن دی پرې خپله توبه کې، او داسې بیا زه. او که چېرته پکې د مخلوق حق وي، یعنې دا ګناه داسې ده چې د مخلوق د حق سره تعلق دی، نو بیا به د حق هغه ته ادا کوې، یا به د هغه نه ځان حلالې چې هغه ته ته وایي چې ته زما طرف نه څه ازاد یې، او یا به د حق ورکوې، دا پکې دي. بیا ابو هریره رضی الله عنه روایت ته امام بخاري راوړی، من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها. که د چا سره د رور څه حق پروت وي، د خپل مسلمان رور څه
حق یې څه زیاتی ورسره کړی څه ظلم یې ورسره کړی فلیتحللو منه نن دې پې ځان حلال نن دې تې ځان حلال کړي یعنې ځان دې تې بری کړي هغه ته دې هغه حق ورکړي معافي دې ترې وغواړي یا بل څه چې وکړي خو چې هغه یې معاف کړي فإنه ليس ثم دینار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی ور سبا به نه دینار او نه درهمی سبا کم ځای دی سبا قیامت دی نه به دینار او نه به درهمی خو د حساب به څنګه کېږي حساب به داسې کېږي چې د ده نیکیانې به راواغستی شي او هغه کس له به ورکړی شي د چا چې په ده باندې حق دا اوس څومره یعنې لوی تاوان دی چې یوه موقع وه د ژوند یوه موقع یوه او هغې کې ټک ټک خطا عبادت کړی او کمزوری او هغه د نه واغستی شي او بل چاله ورکړی شو دا څومره لوی تاوان دی څومره لوی تاوان دی چې تا ژوند د بل دپاره تېر کړو خو صرف په دې خبره ونه درېده که نه فإن لم يكن له حسنات دا سړی بېدینه دی او نیکیانې نشتي اخذ من سیئات اخي د هغه ګناهونه به راواغستی شي په ده به کېښودی شي د هغه نه به ګناهونه به یې کم کړی شي هغه به په ده کېښودی شي چې دی به جهنم ته لاړ شي هغه د هغه نه به بوج کم شي نو توبه چې وباسي د ګناه به پرېږدي او که چېرته به کې د یو بنده حق وي د الله د بندګانو نه نو هغه حق به ادا کړي دلته دا فایده یې ادا کوي د یوې ګناه نه توبه ویسته په داسې حال کې چې سړی بله ګناه باندې بله ګناه کې واقع نو د دغه ګناه نه دا توبه صحیح کېدی شي لکه اوس موږ دا وایي چې دلته درېیم شرط دا دی چې دا ګناه به پرېږدي یو سړی د وایي زه ګناه د توبه وباسم د دروغو ویلو نه زه توبه وباسم د دروغو ویلو نه او دې مثال کې نشه کوي نو دا توبه د ده صحیح ده د دروغ ویلو نه ځکه دا صرف د دغه ګناه شوه هر چې ګناه د نشې ده نو هغه بې پاتې ده نو درېیم شرط دا شو الاقلاع عن المعصیه ګناه پرېښوده څلورم شرط دا دی چې دا به په ښه اراده چې زه دا ګناه بیا نه کومه دا به په ښه اراده چې زه به دا ګناه بیا نه کومه لکه کله نه کله دی بعضو خلکو دې توبو ته وګورئ لکه داسې به یو سړی دی هغه سره مال دی په دې مال باندې دی نشې تماشې کوي او بهر ملکونو ته به ځي انګریزانو ملکونو ته ځي هلته فحاشي کوي والعیاذ بالله نشې کوي غریب شو څه شو غریب شو چې غریب شو وی اللهم انی تبت الیک یا الله ما توبه وویسته او دروغجن دی ولې ځکه چې دا توبه د عاجز انسان ده معنی دا چې دی د توبې به دې وویسته چې اوس ورسره هغه طاقت نشته او زړه کې یې دي که چېرته بیا هغه شان حالات برابر شو نو ورځم پرې دا توبې الله نه قبلوي دا توبه الله نه قبلوي لکه اوس یو سړی دی او روزانه دا فلمونه ګوري او د جاخې ماخې ګوري په نېټ کې او نېټ پیسې ورسره ختمې شوې یا نېټ یې بند شو بس یاره نو یا الله توبه ده اوس نو توبه وباسه که بیا حالات برابر شو بیا پې ورځي ولې ته زه دې بعضو خلکو د عقل ته ډېر حیران شم زه هم چې لکه ولې ته الله له دوکه ورکوېس ولې الله ته دغې خبرې پته نشته ستا په دې زړه کې چې دی چې که حالات بیا برابر شو نو ګناه باندې ورځم ولې الله ته دې پته نه و نو د بعضو خلکو دې ذهن ته چې وګورې حیران بشي او دې سوچ ته دا توبې ګوره الله نه قبلوي ستا به په ښه اراده یي پوخ عزم چې بیا به زه چېرته هم دې ګناه ته نه راواپس کېږم
که زما طاقت وو او که زما طاقت نه و. لکه څنګه چې یو پیر ته پی ولی شي د څاروي نه، د میخې نه او د غوا نه او د بیزې او د ګړې نه، بیا ورته دا پی واپس کېږي؟ دقه شان پخی را ده به کې چې زه به بیا دې ګناه ته نه واپس کېږم. داسې مثال یې واله، یو سړی بیمار دی او ده ته ډاکټر ووایي چې دا شی د پلانې خوراک دا به نه خوري، د تا له نقصان در کوي، او دی په ښه اراده وکړي چې څو پورې دا بیماري په ما باندې زه به دا پلانې شی دا به نه خورم. دغه شان به دا مسلمان په ښه اراده کوي چې څو پورې زه ژوندی یم زه به دې ګناه ته بیا نه واپس کېږم. څویم شرط شو؟ څلورم. پنځم شرط دا دی چې دا توبه به په هغه وخت کې ویستلی کېږي چې دې وخت کې توبه قبلیږي. ان تکونه وقت قبول التوبه. داسې ووایه مختصر، د توبې د قبلېدو په وخت کې توبه ویستل. پنځم شرط دا دی د توبې د قبلېدو په وخت کې توبه ویستل. نو که چېرته دغه وخت ختم شي بیا توبې نه قبلېږي، او هغه دوه وختونه دي. څو وختونه دي؟ دوه. یو عام د هر چا دپاره، یو خاص د هر سړي دپاره. عام د ټولو خلکو دپاره چې کوم وخت دی هغه دا چې د توبې دروازه کولاو ده تر دې چې نور راوخیږي د مغرب نه، د نور پرېواته نه، بس دې سره توبې دروازه بنده شو. دا عام وخت یې ټول دپاره. د دې نه بعد که څوک توبه وباسي نه قبلېږي. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. دغه نښه چې راشي کنه او نور د مغرب نه راوخیږي، الله وایي بیا به یو نفس له هم د هغه ایمان فایده نه ورکوي الا دا چې د مخکې نه ایمان او مخکې نه د خیر کارونه کړي. حدیث کې راځي، عبدالله بن عمر حدیث دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه وكفي الناس العمل. سبحان الله. دا حدیث امام احمد راوړی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي توبه قبلیږي، الله توبې قبلی دا هغه وخت پورې چې نور راوخیږي د مغرب نه. وی کله چې نور راوختو د مغرب نه نو په هر زړه باندې به مهر ولګي او د خلکو دپاره به صرف هغه عمل کافي شي کومې چې نور د مغرب د طرف نه راختو نه مخکې کړی دی. که نوی عمل بیا کوي نو هغه له فایده نه ورکوي. یو حدیث کې داسې راځي من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب الله علیه. صحیح مسلم کې دا حدیث دی. وی چا چې توبه وویسته د دې نه مخکې چې نور راوخیږي د مغرب نه تاب الله علیه، الله توبه قبلي. دا عام وخت شو. خاص وخت د هر انسان دپاره هغه چې کله دا روح مرۍ ته ورسي بیا توبه نه قبلېږي. حدیث کې راځي، امام ترمذي راوړی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ان الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. الله دې یو بنده توبه قبلی تر دې چې د روحي کوم ځای ته ورسي مرۍ ته. ما لم يغرغر دا د غرغره نه اخیستی شوی دی. موږ چې غرغړه کوه، غرغړه کې سړی څه کوي؟ مرۍ ته اوبه ور واچي، په هغې سره غرغړه کوي، پاکه ځي کې ساتي، لږ ساعت له به یې توکي. نو ما لم یغرغر معنی ده چې دا روح دقه ځي ته راورسېدې مرۍ ته، کوم ځای باندې ته غرغړه کوي. چې کله دې ځای ته ستا روح راورسېده او بیا که ته ډېرې چغې ووایې چې زه توبه وباسمه، دغه توبه نه قبلېږي.
وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. الله دې خلکو لپاره توبه نشته. په ګناهونو کې لګیا دی او لګیا دی او چې کله مرګ راغی او روح یې مرۍ ته ورسېده او مرګ یې ولیدو بیا وایي زما څه ده توبه ده. الله وایي زه دې خلکو توبه نه قبلوم. ولې فرعون ته نه ګورې چې کله غرق کېدو آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. وما إيمان راوړو په هغه الله باندې چې بني اسرائیلو په ایمان راوړو. جواب ورته دا وشو الآن وس الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وس ته دا خبره کې وس دا فایده نه ورکوي. اوس دا فایده نه ورکوي. نو توبې ویستو کې تادي کول پکار دي چې د وخت نه مخکې وباسي. ما دا وایي که نه چې توبه کې به تسویف نه کوې، سبب السبب نه کوې. ولې ځکه چې دوه وختونه دي چې په دې سره توبې دروازه بندېږي. یو عام دی او یو خاص. دا خاص ستا مرګ دی. نو ستا د مرګ څه پته لګي؟ ډېر انسانان چې هغه په روغ رمټ سړی په کرسۍ باندې کېناستو او کار یې کوو، کاروبار او یو شی او بل شی، هم د دغه کرسۍ نه هغه کټ ته ویوړی شو په کوم باندې چې مړي لامبوي. ډېر انسانان څومره دي چې سحر یې کو ماښام پرې رانغی او څومره دي چې ماښام یې کو او سحر پرې رانغی. څومره دي چې د کور نه ووتو ګاډی چلو خراسو روغ رمټ ګاډی چلو او بیا د دقې نه خلکو په اوږو باندې اوچت کړی مقبرې ته یې ویوړو. ډېر انسانان کور ته راننوتو وایي روټۍ راله تیار که وږی شوی، روټۍ راله تیاره کړې وږی شوی، هغه ډوډۍ هم نه خوړه او خلکو اوچت کو ویوړو بهر ته یې وویستو. څومره انسانانو جامې په خپل لاس واچولې، په خپل لاس یې جامې واغوستې دي، بدن ته یې واچولې، په خپله یې دا بټنې بندې کړي. هغه بټنې هغه ول هغه چا کولو کړي څوک چې مړی لامبوي. هغه کپړې ته په قینچۍ باندې وشلولې چې کله دی په هغه کټ باندې سملو چې په هغې باندې مړي ته غسل ورکړی کېږي. نو انتظار به د څه شي؟ دغه وخت کې که به یو سړی وي چې به توبه وباسه نو بیا خو توبه نه کوي، بلکې دغه وخت کې تا کې دومره طاقت نشته چې ته دا ووایې. هغه وخت کې په انسان باندې دومره زور راشي. دا سا ورته ګورئ چې اسان نه دي. ګورئ الله اکبر. زه خو کله کله سوچ وکړم او والله دا خبره دې لپاره کوم چې د مسلمانانو ټولو تیزي پیدا شي. دا خبره چې زه کله ځان له لازم سوچ کوم که نه یو قسم بېهوشي را باندې راځي. دې خبرې ته مې سوچ راشي چې کله زما نه سوځي زما به ساه دي. دا ساه په دې بدن کې دننه پاتې شوې ده. څه خیال چې په حال اسانه به وځي؟ دا چې وځي ډېر لوی تکلیف انسان ته. او هغه داسې تکلیف وي چې په هغې کې د ژبه درنه شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله ساعت یې وته یعنې مرګ یې نږدې و، د عایشې رضی الله عنها په غېږه کې سر یې ښود. عبدالرحمن ابن ابي بکر رضی الله عنهما راغی مسواک ورسره و. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زړه کېدو چې مسواک ووایي ځکه چې الله سره ملاقات دی. نو هغه ته یې داسې کتو، عبدالرحمن ته یې کتو. عایشې ما دې تپوس وکړي چې مسواک ته دې زړه کېږي؟ وایي سر یې وړکوي. دا خبرې نه شي کولی. دا داسې سخت دی چې انسان بیا خبرې نه شي کولی. او ته زه به توبه وباسم په هغه ټایم تا ته څه پته وي توبه ته بیا ویستی شي او که نه. او که وباسې او روح مرۍ ته رارسېږي خو دله فایده هم نه درکوي. نو څو شرطونه دي؟ 15. دا 15 شرطونه چې پکې واوره د رب العالمین کرم چې دا 15 شرطونه یي او تا توبه وویسته، رب العالمین دله توبه قبلوي، هر ګناه دله معاف کوي، ټول ګناهونه به دله وبخي اگر که ستا ګناهونه د دریاب د زګ امره یي. څه وایي الله؟
قل يا عبادي الذين أسرفوا على قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الله وی بندگانو زما ځان سره چې جاتی کړی دی ګناهونه م کړي که الله ته واپس شئ ان الله یغفر الذنوب جميعا الله به درله ټول ګناهونه وبخي ټول به درله وبخي. سوی الله په بل ځای کې ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. څوک چې ګناه وکړي او د ځان سره ظلم وکړي او بیا توبه وباسي الله وایي ما به بخونکی ومومي ما به رحم کوونکی ومومي. او بل ځای کې الله څه وایي سورة توبه کې ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده. ولو دوی ته دا پته نشته چې الله د خپلو بندګانو توبه قبلوي. نو رب العالمین قبلوي خو چې ما او تا خو ته واپس شو که نه. دا 15 شرطونه چې پکې او په دې سره دې توبه وویسته الله تعالی هر څه بخي. یو څو منټه پاتې دي د زړه د کومې نه درته یو څو نصیحتونه کوم. یو نصیحت ده هر کله چې ګناه وکړې ډایرکټ پسې توبه کوه. هر کله چې ګناه وکړې نو ډایرکټ پسې توبه وباسه. یو حدیث به درته ذکر کوم امام طبراني راوړی دی ډېر ناشنا روایت دی ډېر مسلمانان به یې اول پرې راوړي. عبدالله بن عباس وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی ما من عبد مؤمن الا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة او ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی سبحان اللہ چې د انسانان کمزوری دی مؤمن بنده به خدای به دی ګناه سره عادتي یعتاده الفینة بعد الفینة وخت په وخت دی دا ګناه کوي عادت ته ورسره کنه. یا یو ګناه باندې به دومره مضبوط ولاړي چې دنیا نه به لاړ شي خو ګناه به پرېنږدي. ان المؤمن خلق مفتنا توابا نساء اذا ذکر ذکر. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوئی اللہ اکبر وی مؤمن څنګه پیدا کړی شوی دی خلق مفتنا. مفتنا څه معنی ده؟ یعنی دی داسې پیدا کړی شوی دی چې په ده باندې به فتنې او امتحانونه راځي. یو خو دا خبره شوه چې په موږ باندې به امتحانونه د وخت په وخت راځي. توابا ګوره توابا مؤمن څه توبه ډېره وباسي. که چېرته ګناه ته وشي دا نه وي چې تایب دی توابا توابا توبه وباسي. نساء نساء څه معنی ده؟ نساء معنی ده چې یېرېږي ترې یعنې توبه وباسي بیا ته دا خبره هېره شي او بیا ته څه ته واپس شي ګناه ته. ګناه چې ته وشي بیا توبې ته واپس شي. دا د مؤمن شان دی. نو چې کله د نم ګناه کېږي دا زما نصیحت دی چې کله د نم ګناه کېږي ډایرکټ توبه وباسه. دغه شان یو روایت کې راځي امام حاکم راوړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی شیطان الله ته دا ویلي شیطان ګوره الله ته ویلي دي وعزتک یا رب لا ابرح اغوي عبادك ما دامت ارواحهم في اجسادهم. ستا په عزت مې دي قسم ای زما ربه شیطان وی زه به د هغه وخته پورې ستا بندګان ګمراه کومه چې څو پورې د دوی ساګانې د دوی په بدنونو کې. الله ورته څه ووي وعزتي وجلالي زم قسم خورم په خپل عزت باندې او په خپل عظمت باندې
لا ازال اغفر لهم ما استغفروني چې څو پرې هغوی زما نه بخښنه غواړي زه به یې بخښمه. ته خپل کوشش کوه، ته خپل کار کوه. ته چې څومره زور لګولی شي ولګوه شیطانه، ته هغوی ګمراه کې که نه، په ګناه کې به یې واقع کې، ګناهونه به کوي، بس چې څو پورې دوی توبې وباسي زه به له توبې قبلوم. بس دی. ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم امام ترمذي او حدیث راوړی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي؟ ناشنا خبره یې کړې ده، ان تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك لا ألما. اے اللہ چی تے بخی کنا تغفر جما، تغو بے سو بخانا کے. وأي عبد لك لا ألما، او یا اللہ ستا کم بنده دی سلے چی گناہ تی ندشوی. انسانان خو کمزوری دی، بندگان خو کمزوری دی. دا دی کمزورتیا سر سر با منگا سکو چی کل رانا گناہ کی گڑاریک با توبه وباسو. دویم نصیحت زما تا ته دا دی ای مؤمنه، ای مسلمانه، که توبه ویسته غواړې او د ګناهونو نه واپس کېده غواړې نو ګناهګار خلک پرېږده. یو سړی وایي چې موږ ټول ګناهګار یو. زه دا نه یم ګناهګار، چې زه ډېر ویم زما هغه چې هغو عام په ګناهونو کې پراته دي، بېدینه دي، لکه بل تعبیر ودی شو بېدینه خلک پرېږده. ځکه چې څو پورې ته د بېدینو سره یې تا ته د توبې توفیق هغه نه میلاوي. ولی قصه تاسو نه معلومه کما؟ بارک الله فیک. امام بخاری هغه قصه راوړې ده، هغه یو کس یو کم سل کسان وجلو، بیا په یو پیر پسې لاړو، الله به ما معاف کړي. هغوی زه ورکېږه یو کم سل دې وجلي، ته الله ما معاف کړي. یا هغه یې مړ کړو، سل شو. بیا په یو عالم پسې لاړ، وی الله به ما معاف کړي. ولې دې نه معاف کوي چې توبه وباسي؟ خو داسې کار وکړه چې د خپل کلي پرېږده، هغه پلاني کلي ته لاړ شه، هلته نیکان خلک اوسېږي. د عالم ورته څه ووایي؟ وایي د خپل کلي پرېږده. ولې پرېږده؟ ځکه چې کلي کې د ګناهګار بېدینه خلک ډېر دي او ته د هغو سره په دې ګناهونو کې اخته شوی، عادت شوی، نو دا پرېږده، د نیکانو خلکو خواله ورشه، توبه به وباسي. نیکانو سره چې کښېني د ګناهونه به پرېږدي. دغه شان زما نصیحت درېیم دا دی، اکثر من الاستغفار، استغفار ډېر زیات وایه. یو حدیث کې راځي، امام مسلم راوړی، د الله وایي، ګوره د الله دې رحم او کرم ته، یا عبادي انکم تخطئون باللیل والنهار. ای زما بندگانو، تاسو د ورځې هم ګناهونه کوئ، تاسو د شپې هم ګناهونه کوئ. وانا اغفر الذنوب جميعا، زه خو ټول ګناهونه بخمه. فاستغفروني اغفر لكم، نو زما نه بخښنه غواړئ، استغفار وایئ، زه به درله دا ګناهونه وبخمه. نو څومره چې استغفار ډېر وی، دومره به درله الله ګناهونه په مخه. حدیث کې دې ډېر طریقې راغلي دي، لکه اللهم اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم، دغه شان رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم، سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب اليه، یا یوازې استغفر الله واتوب اليه، یا یوازې استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. دا څه ګران کار دی. حدیث کی راضی انس بن مالک روایت تے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی اللہ وی یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك ولا ابالی. اے دا آدم بچیا کستا گناہونا اسمان تا ورسی، ستا گناہونا ستا ورسی اسمان تا، او بیا دی استغفارو غوختو، بخانه دی غوختا، اللہ وزده دا گناہونا بخم او اس پروامی نئی. دا روایت امام ترمذی راوڑے. یو حدیث ته بل ذکر کوم، زړه به مو خوشحاله شي. طریقه به زده کړئ د توبې د ویستو. ابو هریره وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي، د الله په باره کې وی خبره کوله. پیغمبر د چا باره کې خبره کوله؟ د الله باره کې. نو خبره یې وایي داسې وکړه چې اذنب عبد ذنبا، د الله په بندګانو کې یو بنده ګناه وکړه، نو وی اللهم اغفر لي ذنبي، یا الله زما ګناه وبخه. وی الله دا وی چې زما بنده ګناه وکړه، زما نافرماني وکړه، او دا ورته پته و چې د دې یو رب شتي، هغه ګناه معاف کړم او په ګناه باندې سړی رانیسم. یعنی الله وی ګوره، یعنی دته دا احساس شتي.
نو الله ولا ګناه معاف کړه. بیا د ګناه وکړه، بیا لاس اوچت کړو اللهم اغفر ای رب اغفر لی ذنبي، الله زما د ګناه وبخ. وی الله وی شکر زما بنده ته پته شتي چې د دې یو رب دی، هغه ګناه بخیم او په ګناه باندې رانیوم که هغه بیا وبخو. هغه بیا لړه ګناه وکړه، بیا وی ای رب اغفر لی ذنبي، وی الله زما ګناه وبخ. دا ما تاسو ته په مخه استغفار وای، په ګناه پسې توبه وباسه. وی الله بیا دغه خبره وکړه او وی بخو. وی ده چې کله بیا ګناه وکړه که نه او بیا یې توبه وویسته، وی الله وی چې زما بنده ته پته ده چې د دې یو رب دی، هغه نیوم کوي په ګناه باندې او بخانم کوي. اعمل ما شئت فقد غفرت لك، څه چې کې کوه ته مې بخلی اوس. ولې بار بار الله ته واپس شوی دی. ګناه خو د انسان نه کېږي، خو زړه یې ژوندی وګوره، زړه یې ژوندی و، بار بار واپس شوی دی. چې بار بار واپس شوی دی الله ورله دغه څه ورکړي دي. بل نصیحت زما تاسو ټولو ته دا دی چې هغه نیکیانې ډېرې کوئ، نو په نیکیانو سره څه ختمېږي؟ ګناهونه ختمېږي. ابو ذر حدیث دی، امام ترمذي راوړی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی اتق الله حیثما كنت واتبع السیئة الحسنة تمحوها. نصیحت پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیث کې دا کړی دی، وی په ګناه پسې نیکي کوه نو د ګناه بدله ختموي. په ګناه پسې څه کوه؟ نیکي کوه نو ګناه بدله ختموي. بل دا چې دا سبا بل سبا پرېږدئ. د دې بیان او د دې نشست او د دې ناستې په اخره کې ټولو ته دا وایم چې د سبا بل سبا پرېږدئ. د نن نه، د وس نه، د روجې په دې خوله باندې د نور د ډوبېدو نه مخکې راځي چې توبه وباسو، د زړه د کومې نه الله ته واپس شو او د ګناهونه پرېږدو. او هغه توبه وباسو چې هغې ته التوبة النصوح ویلی کېږي. هغه توبه چې په کې هغه 5 شروط دي کوم چې موږ ذکر کړو. یعنې مرګ به راشي، د مرګ هېڅ پته نه لګي. او بیا به دغه چغې وو لکه څنګه چې الله په قرآن کې وایي حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. په دوی کې چې یو تن ته مرګ راشي وي، بیا دا چغې وایي چې یا رب ما څه که واپس که لعلي أعمل صالحا فيما تركت، چې زه نیک اعمال وکړم یا الله ما بیا دنیا ته واپس که. الله ورته وایي کلا، کیدی نشي، انها کلمة هو قایلها، دا خو یو خبره ده وکړه. نو بیا څوک دنیا ته واپس نه دی راغلی. اوس زما او تا سره موقع شتي، اوس زموږ سره ژوند شتي. الله اکبر. او داسې میاشت ده چې د جنت دروازې کولاو دي او د جهنم هغه بندې دي، سمې توبې پکې قبلېږي. راځي چې په دې میاشت کې توبه وباسو، الله ته واپس شو. الله سبحانه وتعالی دې موږ ټول له د توبې د ویستو توفیق راکړي. الله سبحانه وتعالی زموږ ګناهونه وبخي. او الله سبحانه وتعالی دې په دې مبارکه میاشت کې موږ د اور نه آزاد کړي. او الله دې زموږ مور پلار د اور نه آزاد کړي. زموږ بیبیانې، زموږ بچي، زموږ خپلوان، مشران، کشران، ټول د الله د اور نه آزاد کړي. او الله سبحانه وتعالی دې په دې میاشت کې موږ له توفیق راکړي چې خپل رب راضي کړو. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.